خپل جبه زمونږ نشته. چین ارس خپل جبه تراړول دي، ټول چینیان انجینیران دي، انګریزي ولا نه ورځي. جرمني کې خپل جبه ده، فرانس کې خپل جبه ده، هندوستان مونږ سره آزاد شوی دی خپل جبه ده، دویم نمبر یې د انګریزي دی. بنګلادیش مونږ سره 25 کاله چې جدا شو خپل جبه ده. زه 2 ځله تللی دا کینه تر چټاګانګ اخري پورې په میل خپل جبه ده، په ډاخانه کې خپل جبه ده، په سړک خپل جبه ده، په دکان خپل جبه ده. دلته زمونږ که نی وي نو مې انګریزي پې لیکلي، د نی دکاندار او چې چپل جوړوي هغه هم انګریزي لیکلي. دا ذلیله بني قسم د بنګلادیش اسلامي مدارسو ته لاړم وایي خپله ژبه لیکلی و، عربي هم نه و لیکلی، اردو اخبار خوړوشتن هلته هندوستان ته لوړو په قافله کې استقبال یې راته په خپلو ژبو کې کو او په خپلو جامو کې یو ملک دی په خپله جامه او په خپل ژبه فخر کوي. مونږ په کوټ پتلون او په لکۍ د بیزو باندې فخر کوي او په انګریزی چې وایي چې جنازې روانې هم په انګریزی کې خبرې کوي. که هغه اردو وایي نو 3 حصې به پکې د انګریزي الفاظ وي. هلکه دا ولې بس ته ووایه چې کافر یو خالص امریکې بچي نو بس ټیک ده. نو ژبه د هغوی، عدالت د هغوی، قچری د هغوی، قانون د هغوی. دا چې څومره جرایم زیاتېږي د انګریزي قانون نه شي ختمولی، دا به د اسلام قانون ختموي چې عدالت کې د قسم دی فیصلې د شریعت وي نو یو ورځ کې مقدمه حل کېږي. اوس دا سپي وایي چې د رکوټوالي پرایمري نه انګریزي شروع کړي چې د ماشوم ذهن د اول نه د انګریز جوړ شي. یا زناورو د دنیا د دې قومونو نه عبرت نه اخلئ، صرف د امریکې غلامان کېږي او بچي غلامان کوي. ژبې سره ګورې د هغې قوم تهذیب هم راځي، د هغې عقیده هم راځي، د هغې اخلاق هم راځي. خپله ژبه ورکې ورته دا څیزونه نه منتقل کوي. شوي هم دي، یو مولانا هم دی انګریزي او اردو ماهر هم دی، مولانا عبدالحق، هغه د ټولو انګریزي الفاظو ترجمې 6 جلدو کې کتاب جوړ کړی چې کوم لفظ غواړي اردو کې ترجمه شته. نو خپله ژبې ته ولې نه راړئ؟ چین خو خپلې ژبې ته هر څه راړئ، روس راړئ، جرمني راړئ. ټیک ته د دنیا هر علم شته او زده کړئ، د دشمن نه هم زده کړئ او د مسلمان نه هم. خپلې ژبې ته راواړئ، خپل زوی والله ولې غلامان کوي؟ هغه څوک دی وایي چې هغه چې ضرورت وي نو هغه مونږ غلامان کوي د ماشوموالي. یو لوی نواب سره ناست وم، 80 کلي دي. یو اخبار راغی ما سره خوش طبیعتي و، انګریزي اخبار، فرانسي اخبار، جرمني اخبار، ورتلی مختلفې ژبې. ما ورته وویل نواب صاحب اردو اخبار راځي؟ وی نه. ما یې ولې؟ ما له اردو نه راځي او د مردان اوس وفات شوی او ښه سړی خدای دې وبخښي. ما یې دا ولې؟ ما له اردو نه راځي، زه صرف خپل نوم لیکلی شم. مونږ خو چې پیدا شو لږ په ښه بدپیش شو نو د پادریانو غېږې ته یې غورځولي. نو هر څه م انګریزۍ کې زده کړي دي، نورې ژبې هم راځي خو خپله ژبه نه راځي اردو. پښتو اردو نه ورځي، پښتو به څه ولیکلی شي. تاسو وینئ نه زموږ د قوم دا چې ودونه یي نو په انګریزۍ کې به کارت چاپ کړي. هلکه دا انګریزان دي دا قوم، انګریزۍ کې ولې چاپ کوي؟ خپل اردو کې چاپ کوي، پښتو کې چاپ کوي. ځکه دا زموږ د نیکانو چې زموږ یې غلامان یو د هغې ژبه ده. نو چې کوم قوم کې صمدیت نی، خپله ژبه نی، خپل قانون نی، خپل تهذیب نی، خپل ولاړ او ناستی نی، دا قومونو په نظر کې ذلیله یي. نو موږ د دې خبیثانو د وجې نه ذلیله یو. دا چې چا را باندې د دشمن تهذیب، د دشمن ژبه، د دشمن چوټیو، د دشمن قانون مسلط کړی. کنی مسلمانانو شکر د غیرت دی پکې، حیا ده پکې، او موږ پې فخر کوو. خو بعضې خبرې خو د
حکومتونو سره تعلق لري هغې کې خو زه او ته به څه وکړی شو